سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ ګرانو ملګرو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. په تېره ویډیو کې ما تاسو ته د نرمې د کارونې ځایونه ښودلي وو. په نننۍ ویډیو کې د اوږدې د کارونې قاعدې او ځایونه درته ښیم. پیل پر غږ. د اوږدې غږ چې دی ای ده. دا یو خپلواک غږ دی. په انګریزي کې هم لاندې انګریزي په تورو کې هم لاندې غږ ورسره شته، یعنې ای. اوس راځو د اوږدې لومړی حالت ته د کارونې. اوږده یې موږ ښځینه ستاینومونو یعنې ښځینه ستاینومونو د نومونو جمع لپاره کاروو، یعنې هغه ستاینومونه چې د نومونو جمع لپاره یې کاروو. یو کیڼې خواته په دې سور رنګې څلورګوټي کې څو ستاینومونه دي، لکه ښکلی، خوږ، ژیړ، سور او خوندور. او که دا له بېلګو سره وکاروو لکه ښکلې ښځې. ښځې د ښځه جمع ده. ښځه په خپله ښځینه نوم دی او ښځې جمع ده، نو دا ښکلې بل د نوم له جنس او شمېر سره برابروي، نو ښکلې به هم په اوږده یې لیکي. یا خوږې مڼې. مڼې د مڼه چې ښځینه نوم دی جمع ده، نو خوږې به ورسره برابروي. یا کیلې، ژیړې کیلې، سرې غوښې، ښې بلګې، خوندورې شیبې. اوس راځو د اوږده بل حالت ته، او هغه د ښځینه یو ګړي ستاینومونه چې له کړونو راوتلي وي. کړونه یعنې فعلونه په انګریزي کې چې ورته verbs وایي. دغه کیڼې خواته په شین رنګه څلورګوټي کې یو څو کړونه دي چې موږ بیا ستاینومونه ترې جوړوو، لکه منل، کړېدل، ځورېدل، پېښېدل، سوځېدل او زړه وړل. نو که له دې ستاینومونه جوړ کړو، نو نارینه بڼې داسې راځي په یو ګړي کې: منلی، کړېدلی، ځورېدلی، پېښېدونکی، زړه وړونکی، سوځېدونکی. او ښځینه بڼه یې تل په اوږده یې لیکو، لکه منلې، کړېدلې، ځورېدلې، پېښېدونکې، زړه وړونکې، سوځېدونکې. لکه کړېدلې ښځه یا د ځورېدلې ماشومه. اوس راځو د اوږدې بل حالت ته. هغه دا دی چې هغه ښځینه نومونه چې یو ګړی په زور پای ته رسېدلی وي، نو جمع یا ډېر ګړی په اوږده یې پای ته رسېږي. لکه ښځه، د ښځه جمع ښځې دي، ځکه چې ښځه یعنې په زور پای ته رسېدلی، نو جمع یې به په اوږده یې لیکو. یا مڼه، مڼې، غوښه، غوښې، بېلګه، بېلګې او داسې نور. اوس راځو یو څلورم حالت ته. هغه ښځینه فعلي نومونو ته چې له کړونو راوتلي وي. هغه هم په مفرد او جمع، یعنې یو ګړی او ډېر ګړي کې په دواړو کې یو شان پاتې کېږي. یو څو کړونه موږ په شین رنګه څلورګوټي کې کیڼې خواته لیکلي، لکه زده کول، څېړل، شنل او خرڅول او چلول. که له دې کړونو موږ ښځینه فعالي نومونه جوړ کړو، نو داسې راځي: یوه یا ډېرې زده کوونکې، یوه یا ډېرې څېړونکې، یوه یا ډېرې شنونکې، یوه یا ډېرې خرڅوونکې، یوه یا ډېرې ګاډي چلوونکې. یعنې
یعنې ښځینه فعلي نومونه چې له کړون راوتلي په یو او ډېر ګړي کې دواړو کې یعنې په دواړو کې په اوږدایي راځي. اوس راځو د اوږدې یو ډېر بل مهم حالت ته، هغه دی اوښتی حالت یا ماغیره حالت. په دې ماغیره حالت یا اوښتی پیر موږ ته دا وایي چې ځینو نومونه په ځینو حالتونو کې خپلې بڼې بدلوي، لکه له سربلونو و وستربلونو سره. سربل او وستربل څه دي؟ تاسو په دې سور رنګه څلورګوټي کې وګورئ، لکه پا کې پا سربل شو او کې وستربل شو. یا پر سر لکه د غره پر سر، پر باندې لکه پر میز باندې، تر لاندې لکه تر میز لاندې، لا سره یو تړاو، په پسې، تر پورې. نو کله چې دغه سربل او وستربل له یو ښځینه نوم سره وي چې په زور پای ته رسېدلی وي، نو بیا دا زور پر اوږدا یې بدلیږي. لکه لومړۍ بېلګې ته وګورو، د مڼې اوبه ګټورې دي. دلته مڼه پر مڼې بدل شوی. ځنې په فکر وکړئ چې دا خو یې جمع هم ده. هو جمع یې ده، خو دلته د یو ګړي خبره هم ده. مڼه پر مڼې بدل شوی ځکه چې تر مخه یې د ولاړ دی. د یو هم سربل دی یا د ملکیت عادت دی. نو دا مڼه پر مڼې بدل شوی. بله بېلګه، هغې ښځې ته مې څه وویل. هغه ښځه پر هغې ښځې بدلیږي ځکه چې وستربل تا ورسره دی، تا. بله بېلګه، ما د ننګیالي له ملګري سره مرسته وکړه. ننګیالی پر ننګیالي بدل شوی ځکه چې دی تر مخه ولاړ دی. همدارنګه په تېر مهال کې هم د نوم بڼه بدلیږي، یعنې زور پر اوږدا یې بدلیږي. لکه زرغونې غلي غلي وخندل. دلته زرغونه پر زرغونې بدل شوی ځکه چې وخندل بشپړ تېر مهال دی. یا جمیلې وویل چې خوابدې ده. جمیله چې په زور پای ته رسېدل پر جمیلې بدل شوی ځکه چې وویل هم بشپړ تېر مهال دی. اوس راځو یو بل ډېر خورا اړین حالت ته د اوږدایي. هغه هم کله چې موږ لکه د تېر حالت د تېر مهال په څېر کله چې موږ کړ په تېر مهال کې د نوم له جنس او شمېر سره برابروو، په ځانګړې توګه په متعدي کړونو کې، نو موږ دغه کړ د مفعول له جنس او شمېر سره برابروو. لکه ما دغه خبره نه ده کړې. دا کړ دی چې په تېر مهال کې دی او له خبره سره چې برابر شوی، او خبره یو ګړی ښځینه نوم دی. یا ګلالۍ ښوونځي ته نه ده راغلې. راغلې کړ دی او له ګلالۍ سره برابر شوی. بله بېلګه، هغه ډوډۍ خوړلې ده. خوړلې کړ دی چې له ډوډۍ سره برابر شوی دی. بله بېلګه، احمد ډېرې خبرې وکړې. وکړې کړ دی چې له خبرې سره، یعنې خبرې د خبره جمع ده نو ورسره برابر شوی. یا ما به ډېرې لوبې کولې. لوبې د لوبه جمع ده نو کولې ورسره برابریږي. اوس راځو د اوږدې شپږم حالت ته، هغه هم کمزوري ځاني نومځرو لپاره. کمزوري ځاني نومځري په پښتو کې دا لکه دې، مې او یې مفرد یې
البته. نو دغه دې میوې دا کمزوري ځاني نومځري یعنې نومځری هغه ته وایي ضمیر ته، په انګریزي کې چې ورته pronoun وایي. نو دغه دې میوې موږ تل په پای کې په اوږده یې لیکو د غږ له مخې. د دې بېلګې لکه دا کار دې ولې وکړ، یا خدای دې ښه لره، یا د مې بېلګې اتل مې ورور دی، یا دا مې نه غوښتل، یا د یې بېلګې هغه یې ولې وواهه زه یې نه درکوم. او بل وروستی حالت یا اووم حالت د اوږدې هغه موږ د ډېرو کارېدونکو نومونو لپاره د غږ له مخې کاروو، لکه کې، چې، ولې، انټرنېټ، داسې، همداسې، همغسې او داسې نورو بېلګې چې تاسو ته په دې انځور کې ښکاري. دا ټول د غږ له مخې په اوږده یې لیکلی کېږي او تاسو یې له ځان سره نوټ کړئ. نو دا وه د اوږدې د کارونې ځایونه. تر بلې ویډیو پورې